رونو مجلس تا قرآن شریف دے دا قرآن شریف متعلق تا تیوسو خبرے کو قرآن شریف دا اللہ پاک خبری دے دا اللہ کلام دے من جسیم خبرے کو دا سے علام کے لگون دے فرق دے ادا کہ من خبرے کو نمون بغیر دا شندونا او دا خلینا او دا تالون او دا جبینا خبری نشو من چی لیدل کو بستر پہ کو بے دستر کنو بغیر درنا نشو من چی وریدل کو وگے کو بے دا وگر دا بود دا پردین نشو اللہ وریدل کئی اللہ پخبل وریدو کہ وگر دا وگ پردے تا محتاج جانا اللہ لیدنم کئی و پخبل لیدلو گستر کو تا او دستر کو پردو تا محتاج جانا دے رانا تا محتاج جانا دے پتیارا کی من لا رسوی او من ام خبری کو و اللہ بخبرو خبرو کی شنڈو توجبی تا او تعالی تا محتاج ندے لیسا کمثلہ شیئون تا اللہ پشان سوچتا نا کہ درتا ہوئے ابداع سے دے وہو السمیع البصیر اوریدن کم دے اوریدن کم دے نو قرآن شریف تا اللہ پاک خبری دے انہو لقول الفصل وما هو بالهدى تا اللہ پاک خبری دے نرون پاکلی دلیل بیدتا ہوئے زما دا خبر سو خدمت کئی دا زما سرمینه دا زما بم خوخی داتلاره او جزے خوخیم زما خبری بم خوخیم نو قرآن شریف کی دا اللہ خبری شوی نو جسوک دا اللہ دا خبر و خدمت کی دا قرآن شریف نو دا اللہ سرمینه دا نو اللہ با دا سرمینه کئی او که دا چا دا اللہ سرمینه نو دا اللہ خبری بم خوخیم نو طول مسلمانان کی سمرائے دا اللہ دا قرآن سر اقبل تعلق جو دا اللہ کلام دا اللہ قرآن لولے تلاوت ہے دا غی حفظو کے بچو آیات کے دا قرآن ترجمہ دا کے قسم دریز مسلمانان دی کہ قرآن شریف پر ناظرہ نور دی و مدینہ شریفہ کے جو ہٹ سیکرٹریو نو میرا دنال بازی دوستان پہ پیجے نو ما سرناس کو حج جاتا ہے نو ما تبیدل دا سا عملو کو ما دلتا ہو مسنون عمل دارے کہ پدی جماعت کی منظور نہ کوا ذکر دا جماعت منظور قیمتی و وزندار دو اقداری کہ رسول اللہ مبارک سلام لورد دام عبادت وصر حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہ مالی حقیقت دریم عمل دارے کہ رسول اللہ مبارک و بقی مقبریتا تا نو دا شریعت دا قیدی مطابق شریعت دا خلافنا دا بقی مقبریتا تا او بلدار جدلتا مسجد قباتا تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباتا تا او فرمائلی من تطہر فی بیتی تو مخبر کور کے زن خفاک کی کل او دسو کی او بیالار چی مسجد قباتا فصلنا فیه رکعتین دو رکعتا منذ کی کانا کا حج عمرتین کا اجر عمرتین دمر ثواب فی لکن عمر پشا او بل میں احد تا رسول اللہ مبارک و احد تا تعالی خمیدہ طور نلوی خبرہ کی در توقف کو نوری دی ادالی چیو دلتا درود شریف نیروائیں ادھے درود پکار دی و مدینہ شریفہ در رسول اللہ مبارک مکرہ داغی مبارک خورہ دا او دا فرشتو زیدے درود شریف نیروائیں او بل مائی تلاوت دا قرآن شریف کاؤ نماز بھی چی مالا قرآن شریف بنازیرہ نرہ دی یارا چی دیوئے نمائی چی خوبی نمکسا حالکہ میں تعالی قرآن پر ناظرہ بالکل نظر دی بے نجی نرازی میں تو خود 21-22 گریڈ سیکرٹری تعالی پر ناظرہ قرآن نظر دی یارا میں پسکول کے اسلامیات ندی ویلے پسکول کے ممدہ ناظرہ خی وی ما طول سکول دا انگریزے ویلے نے ابتا باندو پناہور کے ممتین اسلامیات کھولے دے اونا پر ناظرہ قرآن شریف مالا نرازی ماوے انا للہ و انا الیہ راجعون سمرا کشا دعوہ کے سمرا سکول کالج دے ویلے دے اور دا پاکستان پر سمرا ہم پوچھ کے تالا پناظر قرآن نظر حیران شو تو مسلمان ہے اللہ باندی دیمان دے اور دا اللہ قرآن نظر دے سادہ سلیل دے سکے انگریزے پاتے سونا وقت ارکڑے جتنا کھڑے دے او دا خپل نور تعلیمونه چې لیکلي دي نو ته ما وی ټیک ده مې زموږ په وطن کې وزیر داخله صاحب وزیر داخله څومره لوی سړی د ټول پولیس رینجر
او د ټول سکیورټي غټ انچارج غټ وزیر هغه په اسمبلی کې تقریر کول هو صورت نه دا زموږ د مسلمانانو لا چې وادي خوشي نو په مولا برازي دا مولیانو دا مولیان ما لکه دا مولا نقطه من رسېږي د خدای ځانې ما او دلته مولیانو په خبره کې اومیاس کې د خپلونه درته اومیاس کې په نظر باندې مون نظر دي نو دا مارونو قرآن شریف په نظر وای ول دا قرآن شریف په ما ځان پېکه او یو بچی علم تو پاسه او قرآن شریف په ځکه چې نه مو قرآن خدای کلام دی نو چې څوک د خدای د کلام تلاوت کوي الله بسونه خوشاله ما هوا وانه لتنزيل رب العالمين الله وی دا صاحب دې په کتاب نه دی دا د هغه ذات د طرف نه منزل را روان دی راغلی دی چې کوم د ټول مخلوقات رب دی دومره لوی ذات نه راوړلی چا دی نزل به الروح الامین جبریل یو مانندګرې فرشتې راغلی چاته دی علی قلبک د رسول الله مبارک دی پاک زړه ته څه دپاره راغلی دی لتکون من المنذرین چې دا خلک د خدای د عذاب نه ویری چې ای خلکه ورې که ساموت او قمر نه لاړی د دې قرآن تپوس به نه کېږي او په دې قرآن کې چې کوم احکامات دي د هغې تپوس به کېږي بلسان عربي مبین عربی ژبه کې نازل کړی الله راغلی په رسول الله مبارک راوړلی جبریل ژبه عربي نو قرآن تلاوت به کوئ او قرآن شریف به زده کوئ شاه عبدالقادر رحمت الله علیه یو ډېر لوی سړی تېر شوی د قرآن شریف لومبۍ ترجمه په اردو کې ده کړی د دې نه مخکې د قرآن شریف ترجمه په اردو کې نه وه شوې لومبۍ ترجمه د قرآن شریف په اردو کې ده کړی نو چې دی کله وفات شو نو په دغه زمانه کې یو ډېر لوی سړی و مولانا فضل الرحمن ګنج مراد آبادي تاسو راته تاریخ وګورئ نو دا د صاحب کشف ډېر لوی عالم ډېر لوی عالم او د احادیث استاد احادیث به یې مخودل او کشف القبور به ورته کېدل دا بعض انسان ته کېږي کشف که دا پیغمبر ته کېږي هغې ته معجزه او که دا د پیغمبر نه علاوه یو نیک سړي ته کېږي نو دا د هغه کرامت کېږي د قبرونو کشف نو د مولانا فضل الرحمن ګنج مراد آبادي نه چا تپوس وکړ ویې تا ته خو د قبرونو کشف کېږي ویې کله کله چې خدای وغواړي دا د بنده په اختیار کې نه دا چې الله وغواړي وشي چې ونه غواړي نه کېږي یو عزت دی خدای پاک یې چا نه ورکوي ویله شاه عبدالقادر خو ډېر لوی سړی دې ته چې داسې مکشوف په کشف لیدلی دی وایي چې دی وفات شو نو ما خپله مراقبه وکړه نو دی ما ته الله په کشف وښود دا زړه ته القا وشي ښه ان للملک لمة بقلب ابن آدم رسول الله مبارک فرمایي د انسان د زړه ته یو فرشته د هغه ورته نیکي ورچي لمه وللشیطان لمة بقلب ابن آدم یو خوا شیطان دی ورته ناست دی او ورته ګناه ورچي مونږ مه کوه یو خوا ورته فرشته ناست دی او ته یې لمونځ ته لاړ شي الله را نیکي وکړه دې فرشتې ته ملهمه وایي او دا چې ورته کومه نیکي چې هغې ته الهام وایي او چې کوم شیطان ناست دی ورته نو هغه ته وسواس وایي او چې هغه کومه ګناه ورچوي هغې ته وسوسه وایي نو دا زړه ته دا فرشته د الهام نو وایي تا ولیدو یو وی ما په جنت کې ولید سیدن لوی عالم و شیخ الحدیث و محدث و او ډېر نیک سړی جنت کې شو وی یو شی راته الله مکشوف کړ دا ګورې بشارت دی یقیني دلیل نه دی خو بشارت دی ځکه رسول الله مبارک وفرمایي وی وحی ختمه شوه لیکن مبشرات شته وی د الله رسوله مبشرات څه دي وی الرؤیا الصالحه یراها مؤمن او ترى له یو نیک خوب چې یو سړی یې په خپله وویني یا د چا دپاره یې بل څوک وویني دا خو د بخاري حدیث دی د مسلم حدیث دی نو خوبونه دا مبشرات دي بنده خوشحالۍ خوشخبري ورکوي الله پاک زړه ته اچي وی بیا چې مې مراقبه وکړه نو ما ته یو شی وښودلی شو دا مو وویل دا د شاه عبدالقادر په تاریخ کې لیکلی شوي
او دا مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی په تاریخ کې دواړو کې شته. وی ما ته دا خبره معلومه شوه چې کله دې ښخ شو نو رب العالمین یې اعلان وی دې سړي لومبې د قرآن شریف ترجمه په اردو کې کړې ده، دې دپاره چې اردو انا د الله په کلام باندې پوه شي. الله فرشتو ته اعلان وکړ لهذا د ده د قبر نه په 14 میلو ډېر چاپېر عذاب اوچت دی. دا یو مخصوصه دا وي بعضې وخت په مسلمان راشي. د عذاب مختلف قسمونه دي. زلزله یو عذاب دی، زیات بارانونه او کلی د خدای طرف نه یو عذاب دی، زول او طوفان د خدای له طرف نه یو عذاب دی، د نرخونو ګرانۍ د الله له طرف نه یو عذاب دی. بچی چې نافرمانه شي دا هم د الله له طرف نه یو قهر او عذاب دی. نو 14 میلو کې ډېر چاپېر عذاب اوچت کې بند کې دا د ده د وجې نه. قرآن داسې شی دی، داسې کلام دی. بلکې زه خو تاسو ته یو خبره کوم ټولو مسلمانانو لکه الله سره مینه شته د چا د لاس ډېر کې ماشاءالله الحمدلله ولې جنې خو مسلمان بلي صحیح ده. نو تاسو ټول په دا وعده کوئ ځکه دا ورځې اوس داسې دي چې دا د مدرسو د داخلو ورځې دي. یو بچی د خدای قرآن لولي داخل کې په مدرسو کې یو بچی د الله قرآن لولي چې یو بچی عالم شي. ها ډوډۍ به څوک ورکوي؟ دا غټ سوال دی. انجینر دی ولې نه جوړوم تنخواه باندې موټر بنګلو ته ونانې غټ اوږد موټر به ورته ونانې ډاکټر دی ولې نه جوړوم تنخواه باندې دوبۍ ته ولې نه لېږم پیسې به وګټي سعودي ته ولې نه لېږم نو پیسې به وګټي دوکان ولې نه وباسم چې مولای کم دی به څه کوي نه ملا څه دي غریبانان دا مولیان خو دغسې ګرځي راګرځي د دوی به څه کوي دوی خو ډېرې لږې تنخواګانې 3000 او 4000 تنخوا او د دې قاریانو حافظانو غریبانانو د دې خو 4000 نه زیاته دي 3000 غټ شیخ الحدیث 10,000 او 12,000 او 15,000 او د حافظ صاحب د قاري صاحب 3,000 او 4,000 او 5,000 مولانا اظهر صاحب نه نیم خبر که دې ډېره ورکوي نو نشم خو د کوم ځای نه راوړي چې ولا ورکوي بچندو یې راغونډی درې څلور نو ما ته یو بابا وایي 3-4 تنخواه مې او وایي دا د میاشتې مې نه دا د ګردې تنخواه خو وي د میاشتې وایي په دې ګزاره کېږي مې باباجي په دې کې زمونږ مولیان او حافظان حجونه عمرې کوي ډوډۍ خو داسې ډوډۍ میلاوېږي په خدای که ته هغسې وخوري خمدېداره ډبل چای میلاوېږي اوس راغلم 2 قسمه چرګ پروت یو وي دا کورنی چرګ دی دا وخوره بل یې راپسې راوړو وي دا په ارامۍ چرګ دی مې دا په ارامۍ خو نه موږ تا سره دي دا درکوم او کورني باندې مې چکونه مکونه ولګول خو خوند یې ونه کړ خو خیر 2 قسمه چرګان راغلل په خدای اوس مې یو ځای ډوډۍ خوړه بل ځای کې مې بیان وکړ نه ما داسې څه کې اوس موږ بیان کې وکړې تا په خدمت کې راځي تاسو پوهېږئ په خبره بنیاد د خبرې دا دی څه مې معنا خبره نو یو ځای مې ډوډۍ خوړه نو بل چا وایي چې بیان مې یو ځای کې نو مې لکه صرف یو پیاله چای بس کم ډوډۍ به نه خورم مې چای سره به څه ویم نه چې لاړم وساتم ټوله دنیا ډوډۍ وروجي او چرګان او ورسره وړي وایي دا مه خوره ډبل ډوډۍ شوه دلته تریبل ډوډۍ شوه ډوډۍ خو خدای په لاس کې ده رزق د چا په لاس کې دی وایي نو ما باباجي ته ویې د ډوډۍ خبرې مه کوه مې ډوډۍ خو موږ دومره خوړه چې ناجوړه یې تاسو چې ډوډۍ تاسو خو د لوږې ملا به وایي د لوږې مړ شي موږ د لوږې نه مرو موږ که مرو د خېټې نه به مرو د لوږې به تاسو مرئ ولې صاحب د لوږې به دوی مري ولې دوی چې ډاکټر له لاړ شي په ته څه لیکي د طاقت ګولۍ د طاقت کې کیلشیم کم دي اورېږه دارو د جی وټامن ډي کم دي دا دارو جی وټامن سي کم دي دا ګولۍ جی پروټین کم دي دا ګولۍ
جبلان کې شي کم دی نو تاسو چې ډاکټر لاله شي نو د طاقت درلود درته دي ولې خوراک هم نشته تش باټي ګرام باټي ګرام کې طاقت ده کم دی خدای ته تور باټي ګرام ته ګورو طاقت ده هغه کې خودونه کې چې انسان سر ته کې دا ټول چې خلک جګړه کوي یو بل سره او دا خلک تلاقونه ورکوي ښځونه دا ولې دا تور باټي ګرام کې سر ته نو خدای ته ګورو تاسو ټول باټي ګرام وایي باټي ګرام کې طاقت ده کم نه اشتیا درته ها ورپسې سبزي خورا ته سبزي ګوبي کې څه دی اوسه خدای ته سره ته پاته ده باټي ګرام باره کې څه دی یو ګوبي کوم پاتې ده نو ګوبي کې طاقت ده کم نه ما نه یو ځل په مدینه شریفه کې ځان تاسو کو په اعتکاف کې کوم خان پکار دی کوم نه مې ګوبي ما saya bapak Facebook kalau pasti jawab kan, tak ada Facebook. Video ini pak, gubi bapak TK digunakan. Ya, Allah yang mana ini? Tak punya tahu gora ya, tak boleh hal itu tidak pakai kita gitu. Gora sana masalah, sana tinjau kerja. Mata yo syagar biar asal masalah kalau ijam jauh. Tak syagar tadi yo sawi yo, tinggi pilih yo, baru. Ma biar orang mahun, nanti wele kita haram bisa tidak jauh ikhwan. ما كلمة حرام دي وفي خو خشير فاندور شيء أخرى وما شرب بدي بنياد ويكتة تكاب بجمعات كه أو بياد حضور باق بجمعات كه وجي غوبي ده قرنا غزل دول وسيلة طوفان تلبس جمعات هو ده بقولي أنا باق ساده رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمان قرأ حديث كده دي ويترسول تدي جمعات كناس ده فرشتي بتا رحمتنا نازلين ما لم يحدث يترسو بيودس شيء او چې کله بيودس شيء نو بیا فرشتي درته دعاګانې نه جمعه بل بدوی انا ساده کړه حلال اوګه او حلال بیا کوم چې جمعه اخرى جمعه تمام نو ګوبي سره خړلې مو ها زبرې ته نو ګوبي بل تاسو سفره کچاله خدای ته وګوره وکچاله نو کې څه تاسو Kejadian aku jisik pamarai warti pamandan uzim babun. Saga orang, jiwa ini terus kunde saga. Tapi syaitan kita imam macam syaitan ni, apa baru kisurka, apa jadi macam tangan terus kursi. Dan saja juga ya. Tentang asas orang itu ni. Oh jadi khastak orang lawan. Lawan saja ni. Ruani jumli. شملي عليك مرتكي واجه أوريد ترسكونتي أوريد مديدا نمارنو تاسو خلاص ممكن دكتور لالارجو وخي خرو ممشي خرو غدان خرو لخدای چرګان راځي تاسو لالارجه باشه مونږ راځي ممكن دكتور لا طاقت دي ممكن دكتور لالارجو مولسه ناجا پیټار دې له مونږه کار orang rekam kan, tak sedar kan? Ada yang boleh sebab kita mahu pergi. Pada dunia pada kenalan orang deh nama, aku pergi zaman semegi. Nama boleh sebab dah pergi besar orang maham boleh. Boleh. Kalau ada pergi pinjam mana wujud gardai. Wujud kam kalau pergi bukan saja ujung. Namun tak so kena jual dan nak wahat dalasa. Mungkin ajuh itu dari mana? دا ایمان وګرځوا جمعه کې ناسه او دې ایمان وګرځوا چې رزق الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين توزيع مقدسة ولا شيء ولا ذكر ذلك ولا شيء بل ولا نور شيء خدا ډوړې لپاره یې دمونه کیسه نه چې ته چې دې نه کوم چې ډوړې ملاويږي انا به صرف ستاسو سوال جواب بابا جی مان ته وی خپل سرو پینځه دار کې تاسو هجونو پرې کوي مې وی دا څنګه وي په څنګه نه کوي نه اخر څنګه مې بابا جی په څنګه دې نه کوي او حقیقت ته وي زما خپل رب یقین دې زما خپل رب ایمان دې زاویه دا وي چې کوم رب کافر د روزي ورکي ما دا ویل نه راکې چې کوم رب هندو ورکي مشرک نه غټ دشمن د الله بلشتہ
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. چې خدای ته کنځل کوي مشرک ډېر ګناه ده. چې کوم بت ته سجده کوي، چې کوم د خدای خاص صفات مخلوق له ګرځوي، دا مشرک دی. چې ده له خدای ورکوي، خدای ته کنځل کوي، هغه له خدای ورکوي، نو چې کوم د خدای قرآن ته ناست دی هغه له به یې ورکوي که به نه. عقیده مضبوطه کړئ، خبره ټیټ کړئ، کلکه کړئ چې روزي رسان الله دی، روزي به الله ورکوي. قسم په الله په تیږه کې دننه چینجي نه ورکوي. د ریخمو چینجې په څونه عزت خلک راوړي او پاڼې وله راوړي. په دریاب کې دننه کبانو له ورکوي، مارغانو له خدای پاک ورکوي. نو چې کوم د خدای قرآن ته ناست دي هغه له به روزي نه ورکوي. دا خام خیالي ده. نو باباجي روان شو، مونږ خو شپېته زره تنخواه میاشته قرضدار یو، او تاسو په 4 زره کې ډوډۍ جامان څه میلاوېږي ارجون عمرې کړه چې دا به څنګه یې داسې روان کړو. بیا واپس یو جیب نه 15,000 روپۍ راوستې. ما ته وایي دا مولوي صاحب هدیه ده قبولې کړه. ما ډېره ښه هدیه قبل سنت دی. حضور پاک هم فرمایي ته هغه یو بل هدایت ورکوي، مینه پیدا کېږي. نو چې روان شو مې باباجي ومنل، مې تاسو څه وایي چې دا بار بار د یو ټکي وي، وي مې چې دا څنګه مې دا څنګه ستا د جیب نه خدای نوټ راوویست او زما جیب نه دا څنګه دا خدای ورکوي روزي، قسم په خدای الله ورکوي. نو دا سوچ به نه کوي چې که ملا مې که طالب مې ډوډۍ به د کم دی نه، زما په خدای قسم خدای به ورکوي، الله به ورکوي. الله ډېر لوی ذات دی. د الله الغیرتي ذات قسم په الله به نشته دی. په الله مضبوط یقین او ایمان وساتئ. الله ته ځان نږدې کړئ، د خدای د قرآن تلاوت وکړئ. نو یو بچی به چې څومره ملګري یې، یو بچی به د الله قرآن له مدرسې له ورکوئ که خیر وي. ورکوئ به؟ دویم به څه کوئ؟ دویم به د قرآن شریف تلاوت کوئ. لږ به کوئ خو کوئ. یو سپاره ني، نیمه ني، څلورمه ني، یو رکوع کوئ روزانه. ښه چاله نه ورځي قل هو سنت خو درځي که نه، چې 3 ځله دې وویسته پوره ختم ثواب، او چې 10 ځله دې ولوسته نو الله به په جنت کې محل دله درکړي. ټول ملګري به تلاوت د قرآن شریف کوئ. کوئ به که به نه کوئ؟ الله وایه سنت کې په شوق و انشاءالله، شوق سره و انشاءالله، شوق سره مو وایه خوشحاله شي، رب به خوشحاله وکړه انشاءالله. بل به څه کوئ؟ بل به د عالمانو سره مینه کوئ او عالمانو سره محبت وکړئ. عالمانو سره مینه به کوئ او عالمانو سره محبت کوئ، او مدرسو سره به مینه کوئ، محبت به کوئ. نو دا چا راوړی دی؟ خو دا حدیث نه یاره دا پوه نه کوم جنجال خو دا به تاسو ته ووایم چې دا حدیث بهر کې زمارونو. خلاصه دا ده چې څومره ملګري یې، دوستان یې که خیري، مړه تاسو خو ډېر ښه خلک یې. ولې ښه خلک یې؟ بس په دې چې دې وخت کې به ډېر خلک ناست دي په بازارونو کې سودونه به کوي. دې وخت کې به ډېر خلک ناست دي موبایل ته او د ښځو د جنکو تصویرونه به ګوري. دې وخت کې به ډېر خلک زناکارو کې ناست دي، په سینماګانو کې به ناست دي. تاسو د خدای د قرآن مجلس ته ناست دا ستاسو په زړه کې د دې مجلس دا مینه چا چولې ده؟ الله در سره مینه ده که دا د الله مینه ده تاسو سره چې په دومره ګرمۍ کې د 2 بجو نه دې خوا ناست دي. ستاسو زړه کې خدای چولې چې لاړ شئ د 300 خبرې به واورئ. بچې عالمانو سره مینه وکړئ. نوم یې عالم، فرقونه پکې مه کوئ، دا مولا او دا مولا او دا مولا او دا مولا. هر یو عالم تا ته قرآن ښایي، دین درته ښایي. او زه د یو علماو ته وایم چې د خدای خاطر وکړئ، خپل منځ کې د محرمي اختلافات مه لرئ. یو خدای دی، یو قرآن دی، یو دین دی. نو ولې دا جنجالونه مه جوړوئ په دې پوټۍ خبرو باندې؟ ټول یې متفق شئ، په یو دین ودرېږئ، په یو قرآن ودرېږئ، یو بل له غاړې ورکړئ، یو بل سره مینه وکړئ. تاسو په دې علاقه باندې غټه مدرسه د غلجو ده، هلکه منئ که نه منئ؟ مشر میا صاحب مدرسه وه، میا صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد جان صاحب رحمت الله علیه، غټه مدرسه وه. لوی شیخ الحدیث و، هغه زمانه کې هم دا شیخ الحدیث و، نور څوک نه و. لوی شیخ الحدیث و. بس دا چې څه مسایلو کې اختلاف راشي هغې ته رجوع کوئ.
مسائلو کې چې کله اختلاف راشي بس هغې ته رجوع کوي دا ګټه مدرسه او چې کله په یو مسله د دین هم زیات نه پوهېږې نو تعلق عقلي ته خبره خلاصه زمانو تاسو ته هم دا وایم چې د علماو سره به مینه کوئ محبت به کوئ مدرسو سره به مینه کوئ محبت او دا مدرسه د ثناء الله صاحب چلوي دې کې ټول خپل بچي داخل کړي ها قرآن پہ زده کې او شریعت زده کې او دین پہ زده کې د دنیا ژوند دی ولاړ او روان دی چې څونه ژوند پرې ده مونږه الله دې مدرسه کامیابه کړي الله دې ورته ترقي ورکړي او الله دې ورته برکتونه ورکړي او مولانا ثناء الله صاحب له عمر علم کې خدای برکات واچي تاسو ټول دې خدای خوشاله امين په دې ګرځي کې دا مسلمانان راغلي دا بچي دي دا لکه په ما ډېر ګرځي نو ما ته پته دا ولې دا ما دا بیان ډېر په شوق باندې ما ته پته ډېره لکه د دې د جمعې مانځل راته ما راته وایي د پلان کې دی ورته کروټو داسې بعضې پکې نو سمې نه نو الحمدلله دا بچي دي دا ځان ته رانږدې کړې دي د دین وښایې دي د قرآن وښایې دي د شریعت وښایې دا ځان نه مه لر کوئ دا خو زموږ ذخیره ده دا خو به مونږ ګران دي دا بچیان دا په قرآن باندې پوهېږي په شریعت باندې پوهېږي دا بچي دي خدای کامیاب او دې وخت کې نه هم لسم امتحان شروع دی که نو خدای دې ټول په ښو نمبر وپاس کړي خدای دې ورسره مونځګزار کړي او الله دې ورسره روژهدار کړي نو چې دا هلکان ټولو ته وایم داسې یو روژه نیسئ ښه موږ په روژه خو مړی نه سړیه د ګل په ورځ د زیارت په رسول الله مبارک په روژه نیولې هلکه د څه په ورځ به یې نیوله د ګل په زیارت د ګل په ورځ پیر اور جمعرات یو روژه جوړ نیسئ که نه یار نیسئ به که نه او باقي دا دي چې جومات ته راځئ د جمعې لمونځونه کوئ او خپل تلاوت کوئ ژوند کې هم برکت دي او کاروبار کې هم برکت دي که خیر انشاءالله الله یې تاسو خوشحاله کړي واخر دعوانا ان الحمد لله لږ زر یې راوړه